مسافر بسې او روژه ماتی بیا لاسئ. څنګه مسافرو تاسو ښه پوهېږئ زما څه مطلب دی. روژه خو په وطن کې خوند کوي چې دسترخوان ډکي، څوک در حفظي شربت جوړوي، څوک یو شی کوي، څوک بل شی کوي، خوند کوي خوند. دلته دا ورځه اوس کار نه رالم قسم په خدای اوس حیران یم ځان ته چی شی پوخ کړمه. یو خو روژه مې، بل خو ځان ته ځانیم ده، بل چې سړی بیا کار ته ځي په مسافرۍ کې دا ډېره سخته ده. کار ته لاړ شي، کار نه راشي، بیا به اوس دې سوچ کې مې ځان ته چی شی پوخ کړمه. دومره ستړی یم چې مه کوه پوښتنه. د ټولو زیاتره مسافرو به دغه حالي چې کار هم کوي، بیا روژه هم شي او بیا کور ته راشي دیګ هم ورپسې چې ځان ته چی شی پوخ کړي. مسافرو ته زیاتره دا سخته ده. روژه خو سخته ده، روژه ماتې خو بغیر د فامیل کوي دا هم سخته ده، خو بیا بیخي سخته دغه ده چې کم مسافر چې کار کوي هغې دپاره بیا بیخي سخته ده. لکه زه اوس خپله کار کوم ماته اندازه کېږي ډېره زیاته سخته ده. زه سهار 4 بجې کور نه وتم، پیشنامې مې وکړو لاړم کار ته. دا لږ مخکې کار نه رالم، اوس تقریبا 1.5 ساعت زموږ لا اوس هم روژه ماتې ته پاتې. ورځ هم په اروپا کې ډېره اوږده وي، نو اوس حیران ځان ته چی شی پوخ کړمه، ستړی مې یم. دغه زموږ حال دی. په هر حال باندې باید سړی باید شکر وباسي. نو زه یم صرف روژه په وطن کې خوند کوي چې روژه ماتې. څنګه مسافرو نو تاسو نه تاسو په ځان پام کوئ او بیا هم د ډېر مبارک وي او په همیشه په دعاګانو کې یاد ساتئ. مننه یارانو.